دلته دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ دا عقیده ده د قرآن او د حدیث نه دا خبره اخیستې شوې ده چې د قیامت په ورځ به تله لګي المیزان میزان تلی ته وایي الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ د عدل او د انصاف ناشنا تلي لګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله وایي زه به د عدل او د انصاف تلي لګوم د قیامت په ورځ نو زموږ دا ایمان دی او دا عقیده ده چې د قیامت په ورځ به تله لګي په دې تله کې به اعمال هم تللی کېږي په دې تله کې به عملنامې هم تللی کېږي او په دې تله کې به انسان هم تللی کېږي د عامل چا چې د عمل کړی دی دی به هم تللی کېږي درې شیونه به په دې تله کې تللی کېږي عامل چا چې د عمل کړی دی او عملنامې دا درې خبرې به تللی د صحیح احادیثو نه دا خبره ثابته د انسان به تللی کېږي حدیث کې داسې راځي که نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک کله چې هغه ونې ته وکتو او پنډۍ یې ښکاره شوه بعضو ملګرو پورې وخندل دا پنډۍ ډېره نرۍ وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل اتعجبون من ساقه تاسو پسې تعجب وکړو د عبدالله بن مسعود دې پنډۍ پورې خو دا پنډۍ وایي د قیامت په ورځ په تله کې د وحود د غر نه زیاته درنه نو د دې نه دا ثابته شو چې د انسان هم تللی کېږي عملنامې به تللی کېږي په دې باندې دلیل دا دی حدیث کې راځي چې د یو سړي هغه رجسټر د اعمالو هغه به په تله کې واچولی شي او بدیانې به زوروري شي تر دې چې د هغه به دا ګمان شي چې زه هلاک شم نو بیا به ورته الله وایي ستا یو عمل به سره پاتې دی څه عمل دی یو کارډ به راوویستی شي او په هغې کې به کلمه د توحید لیکلی شي وي به چې تا د توحید د کلمه منلې وه ته موحد وي نو هغه به په دې بله چابړې دې بله چابړې کې به ور واچولی شي نو هغه د توحید هغه کلمه به درنه شي او هغه نورې رجسټرې د ده د اعمالو هغه چې دي هغه ټولې کمزورې شي الله به وایي چې بوځئ زما دا بنده جنت نو د دې نه دا ثابته شوه چې عملنامې به هم تللی کېږي په آخرت کې او عمل خو به تللی کېږي دا به واضح اعمال به تللی کېږي دا واضح دا خبره یاده کړئ دلته دا خبره یاده ساتئ چې هغه اعمالو له زور ورکړئ چې په هغې سره ستا تله د نیکیانو درنه شي دا به ډېر عظیم موقف وي او ډېر ناشنا امتحان به وي چې یو سړی به په انتظار ولاړي چې زما کومه د نیکیانو د تله به درنېږي که د بدیانو د تله به درنېږي کومه به یې درنېږي دا به ډېر ناشنا امتحان چې ته مخامخ د قشن ولاړې او الله ستا بد اعمال هم راوړي په یو چابړې کې ور واچي او په بله کې ستا نیکیانې ور واچي او تو ته ولاړې ګورې ورته نو څنګه ستا به دا زړه به دې مرۍ نه رارسي هسې خو الله نه دي ویلي القارعه چې دغه ورځ به د زړونه ټنګوي دغه ورځ به د زړونه ټکوي د زړونه به خوځوي په زړونو به زلزله راځي چې سړی خپلو اعمالو ته ولاړې ګوري ورته چې کمې وبه درنېږي او کمې وبه سپکېږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د عایشه رضی الله عنها په زنګون باندې سر یې ښود او پروت او عایشه رضی الله عنها په ژړا شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ولې ژاړې وی نه یا رسول الله بس چې قیامت رایاد شو نو د قیامت په ورځ به زه تا ته یاده یم او که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل یاده به یې خو په درې ځایونو کې به رانه ته مې ویلی شي دا دومره سخته ورځ ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه بیبي به یېره شي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په ټولو بیبیانو کې بلکې به د خلکو کې ورته ګرانه ده دا درې ځایونه کوم یو دي یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل کله چې عملنامې ورکړی کېږي نو زما نه ورته یېره شي دا به ډېر ګران وخت عملنامه یا په ښی لاس او یا په ګس لاس که په ښی لاس میلاو شوه کامیاب دی که په ګس لاس میلاو شوه دا جهنمي دی دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل کله چې اعمال تللی کېږي دا به هم ډېر ګران وخت ځکه چې
کم طرف ته هم اعمال درانه شو که نیک اعمال دې درانه شو لاړې ودې ګټله او که دې بل طرف ته اعمال درانه شو بدیانې او بد اعمال دې درانه شو نو دا سړی لاړ تاواني شو. او دریم په پل صراط باندې د تېرېدو دا وخت نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دریو ځایونو کې ته عایشې هېرېږي هغې په شان اوچته زنانه او اوچته بیبي ته هېرېږي نو زما ستا به څه حال وي په دغه ورځ او بیا خصوصا په دې درې ځایونو کې به موت ته ولاړ یو. سوچ کوه که نه چې موت ته ولاړ یو او اواز کېږي هر انسان ته چې را دي چې خپل عملنامه دې والي او ستا نوم الله والي چې راشه خپل عملنامه وواله او ته ور روان شي او دا پته نه لګي چې عملنامه به په ښي لاس درکوي او که په ګس لاس به درکوي او بیا اواز وشي تا ته چې راشه تلې له او ستا اعمال تله کې ور واچولی شي او ته ورته ولاړې په خپله ورته ګوري څه حال به دي با ورځ او چې بیا په پل صراط باندې تېرېږي او لاندې جهنمي او د اعمالو مطابق به یو انسان په دې پل باندې تېرېږي او تا ته وایي چې زه اوس تېرېږه پې نو څه حال به یې ستا څنګه به تېرېږي په ورځ نو کوشش کوئ چې هغه اعمالو کوئ چې په هغې سره تله د نیکیانو درنه شي. د ټولو نه لوی عمل چې په هغې سره تله د نیکیانو درنېږي د ټولو نه لوی عمل هغه توحید دی. ما اوس مخکې د حدیث ذکر کو که نه ذهن کې هم دی که نه دی چې په رجسټر باندې هغه یو کارډ څه شو هغه یو کارډ بطاقه پې زوروره شو هغه یو کلمه د توحید هغه زوروره شو